سلامونه ملګرو. د ایکسل یو بلې آموزشي ویډیو لپاره ستاسو په خدمت کې یم. په ایکسل پروګرام فایل مینو د انفو په نوم آپشن چې په بشپړه توګه تاسو ته مخکې ویډیو کې تشریح شوی او هیڅ د سوال ځای پکې نه ده پاتې. امید لرم چې تاسو ته به ګټوره تمامه شوي. که تاسو هغه ویډیو نه وي کتلي، لینک یې د ویډیو په ډسکرپشن کې شته، حتما یې وګورئ. چې دا د هغه درس په ادامه به نن د ایکسل فایل مینو نور آپشنونه په دې ویډیو کې تاسو ته تشریح شي. زموږ سره اوسئ. وګورئ ملګرو، لومړی موضوع چې د فایل مینو کې تاسو ته تشریح کوم نیو آپشن دی. تاسو پوهیږئ چې که وغواړو نوی ورکبوک تنظیم کړو، د نیو په نوم آپشن څخه کار اخلو. دلته اختیار تاسو لرئ چې آیا ورکبوک چې جوړو خالی دی وي او یا د آماده شوي ټمپلیټونو څخه کار واخلو. که تاسو انټرنیټ ته وصل اوسئ، کولی شئ له دې ځایه سرچ فار آنلاین ټمپلیټس چې تاسو ته د آنلاین ټمپلیټونو سرچ کولو اختیار درکوي. تاسو یې د جوړولو زحمت ونه باسئ او نور یې زحمت ایستلی وي، ګټه ترې واخلئ. په هر حال زه دلته بلینک ورکبوک په نوم موضوع باندې کلیک کوم چې ماته یو نوی ورکبوک جوړ شو. ډیر ښه. او که وغواړو یو فایل اوپن کړو، په دې صورت کې فایل مینو ته ورځو. وروسته له دې پوهیږو چې د اوپن په نوم آپشن څخه کار اخلو. کوم فایلونو باندې چې موږ او تاسو کار کړی، له دې ځایه پیدا او اوپن کولی شو. او که وغواړئ له ډیس پی سی آپشن څخه ګټه اخیستلی شي. هغه فایلونه چې په نږدې وخت کې تاسو پرې کار کړی وي، له دې ځایه پیدا کولی شئ. براوز. که وغواړئ خپل فایل د خپل ټاکلي ځایه چې ستاسو د کمپیوټر په ډرایوونو کې سیف شوي ګټه واخلئ. په دې صورت کې د براوز آپشن څخه کار اخیستلی شئ. چیرته چې وي چپ طرف ګزینو څخه یې په اسانه پیدا کولی شئ. مثال په ډول نیو بوکس فایل ډیسکټاپ څخه انتخابوم، اوپن کوم یې. څومره ښه، په بریالیتوب سره اوپن شو. سیو آپشن. مثال په ډول زه یو فایل لرم، نوري. که وغواړم دا کلوز کړم، دلته ما څخه سوال کوي چې دا فایل سیف شوی نه دی، آیا غواړئ سیو یې کړئ؟ یا که وغواړئ فایل سیف کړئ، مخکې له کلوز کولو فایل آپشن ته ورشئ. وروسته له هغې سیو آپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړئ، تاسو به سیوز آپشن ته مخ کړئ چې فایل مو د خپل خوښې ځای کې سیف کړئ. او که وغواړئ د خپل خوښې ځای کې سیف کړئ، د براوز آپشن څخه ګټه اخیستلی شئ. ډیسکټاپ انتخاب کړئ، یو نوم ورکړئ او سیف باندې کلیک وکړئ چې زموږ فایل اوس لپاره سیف شو. او که وغواړئ فایل جنسیت ته تغییر ورکړئ، دې صورت کې فایل آپشن باندې کلیک وکړئ، سیوز آپشن ته راشئ، دلته براوز باندې کلیک وکړئ. په دې پنجره کې مختلف فارمټونه شته چې تاسو یې کولی شئ خپل پوهې یا علمیت په توسط ترې ګټه واخلئ. مثال زه غواړم فایل مې پی ډي اف په بڼه سیف شي. راځم دلته پی ډي اف انتخابوم او ډیسکټاپ انتخابوم، یو نوم ورکوم. ګورم چې فایل مو پی ډي اف شکل باندې سیف شو. غواړم دا منیمایز کړم، اړتیا ورته نه لرم. ګورو چې دلته زموږ فایل سیف شوی. یا هم غواړم فایل مو ویب پیج په شکل سیف شي. ویب پیج انتخابوم او سیو باندې کلیک کوم. ګورو چې فایل مو ویب پیج بڼه باندې سیف شو.
اوس ګورو چې زموږ فایل کروم په مرسته خلاصېدای شي. یو خبره مو په یاد وي دوستانو، معمولا کله چې تاسې اسناد تنظیموئ ډېره اړتیا PDF فایلونو ته پیدا کوئ. د دې لپاره تر څو چې راشو سیو از آپشن باندې کلیک کړو، وروسته براوز باندې بیا PDF پیدا کړو، سره یې راشئ ایکسپورټ په نوم آپشن څخه کار واخلئ. وروسته کریټ PDF/Xface باندې کلیک وکړئ. فقط کافي ده دلته موقعیت انتخاب کړئ. ګورو څومره ښه مخکې له مخکې PDF انتخاب شوی. لاندې پبلش آپشن باندې کلیک وکړئ. ستاسې فایل به له دې لارې په PDF بڼه ایکسپورټ شي. که چېرته مو غوښتل فایل مو PDF کړئ، د دې ګزینې څخه ګټه واخلئ. شیر یعنی شریکول. که کله مو اړتیا پیدا کړه خپل فایل مو نورو سره شریک کړئ، په دې صورت کې طبیعي ده چې ایمیل کوئ به یې. پرنټ آپشن دې لپاره دی چې کله تاسې وغواړئ خپل جدولونه چاپ کړئ، له پرنټ آپشن څخه ګټه اخلئ. لومړی څه چې دلته مهم دي هغه دا دی چې پرنټر باید ستاسې کمپیوټر ته انسټال وي. کله چې پرنټر ستاسو کمپیوټر ته انسټال وي، پرنټر نوم به مو دې مجموعه کې اضافه شي او له دې مجموعې څخه یې انتخابولی شي. اوس لپاره زما کمپیوټر کې پرنټر وصل نه دی، ځکه ما کمپیوټر تازه وینډوز کړی. مثال په ډول زه فکس انتخابوم. له دې ځایه کاپیانو تعداد مشخص کوي. که مو غوښتل پرنټ یې کړئ، پرنټ باندې کلیک وکړئ. له دې ځایه کولی شئ ووینئ څومره پاڼې لرو او په کوم پاڼه کې قرار لرو. مثال په ډول غواړئ ټول شیټ چاپ کړئ، یا همدا شیټ چې پکې یو چاپوئ، یا هم نه غواړئ شیټ چاپ کړئ، هغه ساحه چې غواړئ چاپ شي انتخاب کړئ. کنټرول P. په دې صورت کې کولی شئ پرنټ سلیکشن څخه کار واخلئ. دا تصمیم ستاسې په لاس کې دی چې څه ډول یې پرنټ کوئ. که چېرته وغواړئ یو شیټ چاپ کړئ، په دې صورت کې اکټیو شیټ انتخابوئ. له دې ځایه کولی شئ چې اولې صفحې نه څومره صفحې پورې چاپ شي، دلته یې ورته مشخص کولی شئ. له دې آپشنه کولی شئ پرنټ کلوټیټ انتخاب کړئ یا ان کلوټیټ. کلوټیټ انتخابول هغه وخت معنا پیدا کوي چې ستاسې کاپیانې ډېرې وي، او کله که ستاسې شیټ یوه صفحه وي بیا دا معنی نه لري چې کلوټیټ وي یا ان کلوټیټ وي. بله موضوع دلته اورینټیشن موضوع ده چې پرنټ مو په څه ډول وشي، پاڼه مو ولاړه وي یا په بر باندې. له دې آپشنه ورقه مشخص کولی شي چې ستاسې پرنټر کې کوم ورقه ده چې معمولا A4 ورقې کارول کېږي. له دې ځایه د ورقې حاشیې تنظیمولی شو. اوس ګورو چې حاشیې مو په دې ډول دي. کولی شي انتخاب کړو چې حاشیې مو نازکه اوسي. ګورو چې حاشیه مو کمه شوه، یا کولی شي وایټ کړئ، حاشیې مو زیات بر ولري. دا ستاسې خپله طریقه ده. وروسته له دې ټولو تنظیمونو پرنټ باندې کلیک کوو. هر هغه څه چې مو تنظیم کړي پرنټ بشي، چې همدا چاره تاسې کولی شئ په ورډ فایل مینو کې هم وکاروئ. ملګرو د فایل مینو کې هر هغه څه چې ټول تاسو ته تشریح شو، انشاءالله څه به پکې نه پاتې. که بیا هم تاسو کوم سوال یا کومه ستونزه په دې برخه کې پیدا کېږي، کولی شئ په کومنټ کې خپل نظریات شریک کړئ. تاسو ته به ټول ته به جوابونه درکړي. ملګرو نور یوټیوب روزنیز چینل نور ملګرو ته هم پیشنهاد کړئ چې نور هیوادوال هم له دې څخه برخمن شي او دا چاره به ما سره هم مرسته وکړي چې تاسو ته تر دې ښې ویډیوګانې چمتو کړم. تر بلې معمولي ویډیو سرلوړي او بریالي اوسئ.